د رحمان کلام په دا سبب شیرین دی، د رحمان کلام په دا سبب شیرین دی چې هر کلام کلام دی د اخلاص. زه ډېره زیاته مننه کوم د ډایرکټریټ آف کلچر، د کلچر جرنالیست فورم او بیا په تیره د هنري ټولنې چې نن په 3 مارچ باندې په نړیوال کچ د میوزیک فریډم ډے یا د موسیقۍ د ازادۍ ورځ لمانځل کیږي. دغه ورځ په پوره دنیا کې ځای په ځای باندې لمانځل کیږي، خو موږ دلته د خپلې منطقې نه د هندوکش د لمنو نه دا اواز پوره دنیا ته رسو چې څنګه چې د نړۍ پرمختللي قامونه، څنګه چې د نړۍ مهذب قامونه د موسیقۍ سره د ژوند د لطیفو احساساتو سره مینه لري، داسې زمونږ د دغه تورو غرونو فکرونه هم د موسیقۍ سره هغه ډول مینه کوي. زه به دا هم واضحه کول غواړم چې موسیقي، رنګونه، خوبونه دا هغه دنیا ده، دا هغه ژبه ده چې دا هیڅ پوله، هیڅ سرحد او هیڅ بارډر نه لري. زه ډېر زیات خوشحاله یم چې زمونږ او د نړۍ د هر هغه انسان چې هغه د ژوند په لطیفو احساساتو باندې اډانه لري، هغه انسان چې هغه د ژوند په ښکلا او په امن باندې یقین لري، زمونږ احساس یو دی. هم په دې خاطر باندې نن موږ د خیبر پښتونخوا په سر ښار پېښور کې دغه غونډه راجوړه کړې ده چې ورلډ میوزیک فریډم ډے موږ مانځو. ستاسو د ټولو د راتګ ډېره زیاته مننه کوم. ډېر لوی نومونه راسره ناست دي. ډېر محترم احمد ګل استاد چې د هغو موسیقي، د هغو اواز زمونږ او ستاسو د احساساتو سره آشنا دی. زمونږ استاد نواب علي خان صاحب چې د هغو اواز زمونږ په روح کې راګډ دی. دغسې ډېر محترم پروفیسر ډاکټر اباسین یوسفزۍ صاحب چې د هغه د قلم نه راوتي لفظونه چې د موسیقۍ څانګونه واخلي، نو موږ د اسمان په رنګینو کې د شفق په آهنګونو کې موږ لا ډوټې راکوي. او بیا نور امین یوسفزۍ صاحب چې د هغو اواز ژوندی دی، کړندی دی، او دا ما د هغو نه زده کړې ده چې کله د موسیقۍ خبره کیږي نو ډیفنسیو کیږئ به نه، بلکې په جرأت سره او په همت سره به تاسو مخې ته راځئ. د احتشام تورو صاحب هم ډېره زیاته مننه کوم چې دوی لګیا دي د صحافت د لارې زموږ اواز مخکې بوځي. راشد احمد خان صاحب دې راته هم ژوندی وي چې دغه ټولنه یې راجوړه کړې ده او کار کوي او په ډېرې نرۍ جذبې سره دغه ورځ لمانځي. مخکې له دې نه د راشد صاحب لپاره د لاسونو ډېره پرته وکړئ، بلکې د ټولو لپاره شعر راته رایادېږي چې تر دا پوچې گفتګو چې زه یې اورم په نغمه، په ترانه د رباب خوښ یم. یعنی دا زمونږ مشاهیر، زمونږ اتلان او بیا د خوشحال بابا تصانیف ځای په ځای باندې له دې نه ډک دي چې د رباب ټنګ او د تورې شرنګ دا زمونږ د وینې سره ګډ دی، دا موږ سره ښایي. په دې باندې به مشران نورې هم تفصیلي خبرې کوي. د نننۍ غونډې لنډیز دا دی چې اول به ډېر محترمین مشران اورو په لنډ انداز کې. زما به خواست دا وي چې څومره لنډې خبرې وشي، چونکې دا د موسیقۍ ورځ ده، نو په دې کې به خبرې موږ سمندر په کوزه کې رابندوو او بیا به نیغ په نیغه راځو د موسیقۍ دنیا ته. ډېر لوی نومونه راغلي دي. زه څومره بدقسمته یم چې زه به ډېر محترم نورالامین یوسفزۍ صاحب ته هم دا وایم چې ستاسو مندر باندې خو هېڅ ونه شو، زموږ جومات نه منارې رالویږي او ته دې خبرې لږې کمې کوه، د ملغلرو نرخ په ډېر رالویږي. پکار ده چې داسې مدبرین واورېدی شي، خو د وخت د کمي له کبله به ډېر محترم نورالامین صاحب راغواړم چې لنډې خبرې د هغو نه واورو. ډېر محترم نورالامین یوسفزۍ صاحب. شروع د هغه ذات په نامه باندې کوو چې په کائناتو کې په ډول باندې، په رنګ باندې موسیقي پیدا کړې ده. هم د تورانه کې په آواز کې موسیقي پیدا کړې ده، هم د ابشار په ترنم کې موسیقي پیدا کړې ده، هم د میچنې په ګرډار کې موسیقي پیدا کړې ده، هم د باران په ټپار کې موسیقي پیدا کړې ده، او هم د مولوي صاحب د نوو پڼو په چغار کې موسیقي پیدا کړې. ګلونه مړاوي کېږي د پښتو په ګلدرو کې، ګلونه مړاوي کېږي د پښتو په ګلدرو کې. ستا څنګه اباسینه د غورځنګ سره یاري ده، انګور سره یاري ده که د بنګ سره یاري ده، د مستو خو د ژوند د هر یو رنګ سره یاري ده. ډېر محترم پروفیسر ډاکټر اباسین یوسفزۍ صاحب ته بلنه ورکوم چې هغه راشي او موږ سره خپل نظر شریک کړي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم.
د صدارتي مجلس ډېرو محترمو فنکارانو، د پښتونخوا پېژندګلي فنکارانو، السلام علیکم. یقینا چې ډېره ښکلې ورځ ده او کله چې په دنیا کې د کم څیز سره زیاتی روان شي نو د هغې بیا اقوام متحده ورځ مقرر کړي چې د دې ورځ مانځل پکار دي. او دغه زیاتی چې دی څنګه چې نورالامین صاحب وویل چې موسیقي چې دا هغه په د ټول کائنات کې په هر څیز کې ده. اوس دا شنچړې تاسو اورئ څومره خلک یې بچاړو بد نه لګي، دا ماحول یې ښایسته کړی دی چې چنچړو د اوازونه راځي. دغسې دا موسیقي چې ده دا زموږ سره تړلې ده. موږ د دې نه د دې د اثر نه ځان نه شو بچ کولی او چې کوم سړی دې ځان بچ کول غواړي نو د رحمان بابا دا شعرونه یې واوري. هر مطرب چې غوږی تاو که د رباب، هر مطرب چې غوږی تاو که د رباب، په دا تاو کې زما زړه کاندي کباب. چې سامع یې په نغمه په ترانه شم، چې سامع یې په نغمه په ترانه شم، دیوانه شم گریوان سیر مست خراب. هم یې تار هم یې گفتار هسې اثر کا، چې هیڅ څوک یې نه طاقت لري نه تاب. یو یې ساز بل یې آواز وي د لښتیو، یو یې ساز بل یې آواز وي د لښتیو. دریم شعر پرې آغاز که انتخاب. څلورم یې یو ساقي تر څنګه کیني، څلورم یې یو ساقي تر څنګه کیني، چې مخې نه آفتاب وي نه مهتاب. دا څلور فتنې، دا څلور واړه فتنې په څلور کونجه، دا څلور واړه فتنې په څلور کونجه او پنځمه صراحي د میو ناب. شپږم وخت د نوبهار او د ځوانیه، اووم شغل د بیاض او د کتاب. چې دا هومره آفتونه سره ټول شي نو څوک څرنګ ځنې کاندي اجتناب. چې دا هسې دلبران پرې اثر نه کا، شعر واورئ، چې دا هسې دلبران پرې اثر نه کا، یا به دیو یا به دیوار وي یا دواب. نو چې موسیقي ډېره زیاته مننه کومه. یا سندره ده یا ستا د بنګلو شور دی چې زما پې میراتمړی زړه ټکور دی. اباسین صاحب ډېرې بنیادي خبرې وکړې. د ملګري کرسۍ راوړه، نو ما ته په شروع کې یو ملګري وویل چې کرسۍ به راوړې ته به په هغې کښېنې. ما وویل چې نه، د موسیقۍ خبره کېږي نو په کار ده چې زه احتراما دغلته ودرېږم، خو مجبورا هغه کرسۍ راوړه نو زه به کښېنم. یقین وکړئ چې موږ په دې آرټ په دنیا کې لږ ډېر داسې ولوغړېدو راولوغړېدو. ما ته ډېر افسوس وشي، ډېر افسوس چې های اپس یا لویو څوکو ته چې کله موږ لاړ شو هغو موږ داسې ډیلکۍ ته به وایي که زه یا غل رالمه یا د پیسو والو یا سوالي رالمه. او رښتیا خبره ده چې دا زموږ د وجې نه هېڅ د دښمنانو حاجت نشته دی. دا دښمني لږه ده چې ځان لرم. نو رښتیا خبره دا ده چې موږ دا یو بل لرو که نه نو هېڅ د دښمنانو حاجت نشته. او زه کله کله دومره خفه شمه، راشد خان د صوابۍ نه راغلی دی، زه د شانګلې نه، بل ملګری د بل ځای نه. یو ملګرو زموږ د احساس رشته ده، زموږ د آرټ رشته ده. او که یوه پیره موږ په دې پوه شو په دې کووډ-19 کې به وي چې اف یو کانټ گو آوټساید گو انساید. که موږ انساید لاړو که نه ځان ته مو سوچ وکړو چې موږ خو د یو بل لیګیسي مخ په وړاندې وړو. که دا راشد دی، که دا بختیار صاحب دی، که دا کرن دی او که دا استاد احمد ګل دی، نو زموږ خو کار یو دی. نو بیا ولې موږ یو بل ته بدنیته شو؟ بیا ولې موږ د یو بل ښې راکاږو؟ نو دا ایمان او دا جذبه په کار ده. خو زه ډېره مننه کومه لایقزاده صاحب چې دا خبرې کولې چې یو هنرمند ولګېد او په بل یې ګزار وکړ. یقین وکړئ زما دا روح داسې وموږنېد. هنرمند هم چا ګزار کولی شي او بیا په هنرمند باندې دا خبره د سوچ خبره ده. خو بهرحال دغه اړیک اړیک کرام باندې بلنه ورکومه چې هغو راشي او لنډې خبرې شریکې کړي. ډېر محترم استاد احمد ګل صاحب. الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زه د دې ناستو مشرانو ډېره شکریه ادا کوم او بیا دا ناظم کشران مشران چې کوم دي د دې ډېره شکریه ادا کوم چې نن دا کومه ورځ مانځلی کېږي د دې موسیقۍ باره کې. دا ډېره د خوشحالۍ خبره